د کهنه شربات د جنګهاو نومې د ځوان هلک نه کېږي کوم چې د خپلې وړې خور مینې سره یو ځای ژوند تېری لګیایي. د مینې عمر صرف 6 کاله وي او دا د زړه د سوري په بیمارۍ کې مبتلا وي. د سره وجې چې دا هر وخت سخته بیماره وي. دغه بیماري به چې کله زیاته شوله نو اکثر هغې ته به د ساه په اخیستو کې تکلیف را شروع شو چې څه د وجې د دې علاج مسلسل جاري و. یو ورځ جنګهاو مینې په سکول کې پرېږدي او سیده د هغې ډاکټر سره د ملاوېدو دپاره لاړ شي چې هغلته کې ډاکټر دې ته ووایي وایي څنګه د مینې عمر زیاتېږي هماغسې د دې حالات به هم خرابېږي خاص کر کله چې دا د 8 کالو شي. د صحت په نور هم په خرابېدو شي. د وجې د اپریشن موږ ته زر تر زر ضرورت دی. ډاکټر د خبرو په اورېدو سره جنګهاو د خپو نه ځمکه وتښتي ولې چې هغه سره خو دومره پیسې نه وي چې هغې له پې دویانې اخیستلې وي اوس په اپریشن له پیسې د کمړه خروړې. هغه به په ډېره مشکله باندې د خوراک د اخیستو دپاره د موبایلو د ټیکولو کار کو. دغه دې خور ته دا بیماري د مور نه لګېدلې وه ولې چې د مور هم په دې بیمارۍ باندې وجلې شوې وه او چې کله مینې وړه وه د مور د علاج د نه کېدو د وجې انتقال شوی. د مور د مرګ نه پس اوس د هغې ټولې ذمواري د جنګهاو په اوږو باندې راغلې وه چې څه د وجې هم په دغه پریشانۍ کې یو ورځ د ملګري یونګ د ته رنګ وکړي او ځان سره یو غټ ګودام ته بوځي. هغلته کې جنګهاو ویني چې زړو موبایلو د کاټنو پوره غر جوړ کړل شوی دی. یونګ د ته وایي دا ټول په ټوله مال د بزنس مین دی کوم چې اوس په دې وخت کې په جیل کې دی او که چېرې ته دا موبایل زما نه اخیستل غواړې نو صرف 1 لک روپۍ راله راکړه. یونګ ته را پته وه کار څومره خراب موبایل دا زه ټیک کولی شم دې د وجې ښه په سوچ کې لاړ شي. د ملګري ده ته ووایي ما ته پته ده چې ته دا ټیک کولی شي د دې وجې مې تا ته ووې که چېرې تا دا خرڅ کړې نو په لکو روپۍ پکې ګټلی شي. جنګهاو دغه موبایلونه یو موبایل کور ته یوسې دې دپاره چې دې پرزې چک کړلی شي چې آیا دا اوس کار کوي او که نه کوي. په اول اول کې هغه ته د دې کوالټي ګډه وډه ښکاره شي خو د خرابې کوالټۍ باوجود دی د خپل مهارت د وجې په مکمله توګه باندې ټیک کړي. چې کله دغه موبایلونه چک کړي نو هغه ته پته ولګي چې واقعي د دې نه یو غټ کاروبار جوړېدی چې دې د وجې هغه فیصله وکړي چې زه به د خپل ملګري نه هغه ټول موبایلونه اخلم. په دغه ورځ باندې د خپل دکان بینک سره یې ګاڼه کړي او د خپل دکان په بدل کې د بینک نه پیسې راواخلي. په بله ورځ باندې چې کوم موبایل ټیک کړی هغه د موبایلونو دکان ته یوسې دې دپاره چې دې قیمت معلوم کړلی شم. په هغه دکان کې د قیمت د معلومېدو نه پس دی چې څنګه ټولو موبایلونو باندې حساب کتاب وکړي نو تقریبا د ته په هغې کې نښه لکه فایده ښکاره شي. دومره ډېرو پیسو په لیدو سره د په زړه کې خیال راشي چې په دې باندې خو زه نه صرف د خور علاج کولی شم بلکې یو غټ دکان په هم ځان له کولا واخلی شم. هم په دغه امید سره دې د خپل ملګري نه هغه ټولې موبایلې واخلي او همدغه شپې نه دې سخت محنت شروع کړي دې دپاره چې زر تر زر دا موبایلونه ټیک کړم او خرڅ یې کړم. خو د قسمت هغه نه وه خوښه کومه چې ده خوښه وه. صرف 2 هفتې پس حکومت د دې په ملک کې یو نوی قانون نافظ کړي د کوم چې دا مطلب و چې اوس څوک هم زړې موبایل خرڅوي نو دا به غیر قانوني تصور کېږي. جنګهاو چې کله دا خبر ووري نو دې په اورېدو سره د هغه ټول خوبونه تباه و برباد شي ولې چې اوس د ده سره د موبایلونو پوره غر موجود او پوهېده نه چې خیر د دې نه به زه اوس ځان خلاصوم څنګه. په دغه مایوسۍ کې د شاینینګ نومي کمپنۍ دفتر ته د تلو فیصله وکړي ولې چې دا هغه کمپنۍ وه د کوم زاړه موبایلونه چې دا اخیستلي وو. په هغه ځای کې د ملاقات لایپینګ نومي منیجر سره وشي. جنګهاو هغه ته پیشکش وکړي وایي زه د ستاسو ټولو زړو موبایلونه پرزې روباسلی شم او واپس یې ټیک کولی شم چې په څه سره زما به هم څه ناڅه پیسې جوړې شي او تاسو به هم د اربو روپو مالکان شئ. دا موبایلونه که موږ فرض کا په غریب ملکونو باندې خرڅ کړئ نو دې نه یو غټ کاروبار جوړېدی شي. خو لایپینګ د دې خبرې ته غوږ کېنښودلی شي ولې چې د هغه په ده باندې یقین نه وي چې صرف د یو 20 کاله لک دومره په ښه طریقې سره موبایل جوړولی شي کوم چې بلکل نه وي ښکارېږي. خو جنګهاو داسې کېناستوب والا نه وي. هغه ده سره واده وکړي زه به د اعلی نه اعلی کوالټۍ والا موبایل جوړوم او تاسو ته به یې ښیم چې په دې سره لایپینګ رضا شي او ده ته ووایي ته ما ته دغه شان یو څو موبایل وښایې کوم چې تا ټیک کړي وي که چېرې هغه زما خوښې شوې نو بلکل موږ به ستا په دې خبره باندې غور کوو. هم د دغه ورځ نه جنګهاو د حج نه سیوا محنت شروع کړي. هغه شپه ورځ ته ګوري نه او په ډېر احتیاط سره هغه وړې وړې پرزې د موبایل روباسي کوم چې دغه د غټو کپنو والا په مشینانو باندې ټیک کوي او هغه کار دې په لاسو باندې کوي. د یو څو ورځو د مسلسل محنت نه پس اخر د دا تجربه کامیابه شي چې د اوس د هغې د کوالټۍ د چک کولو دپاره یوې لیبارټرۍ ته یې یوسي چې آیا دا بل ملک ته د لېږلو قابل دی او که نه دی. د لیبارټرۍ والا چې څنګه دله د ټسټ والا راپورټ ورکړي د هغې په لیدو سره د خوشحالۍ حد نه معلومیږي ولې چې د هغه موبایل ټول ټسټونه پاس کړي. دغه د خوشحالۍ خبر دورولو دپاره د واپس هغې کمپنۍ ته لاړ شي او جنګهاو ته دا خپله خبره وکړي. خو په هغه ځای کې اوس دا کمپنۍ مالک مستر جاو هم موجود و. په هغه ځای کې جنګهاو لایپینګ ته ټول ټسټونه وښایي خو لایپینګ هغه ته صفا انکار وکړي ورته ووایي ما خو تا ته داسې ویلي نه دي چې دا به زه تا نه اخلم او نه مې تا سره څه واده کړې ده. زما خو صرف په تا باندې دا یقین نه راته چې ته به دا وکړلی شو که نه دا خو ما تا ته هسې ویلي. دا خبره چې کله جنګهاو واوري نو د هغه زړه مات شي خو بیا هم د هغه همت د ماتېدو والی نه وي. هغه په مستر جو پسې ورمنډه کړي او د هغه نه
صرف لس منډه ټیم غواړي دې د پاره چې زه د خپل کاروبار په خبره باندې پوه کما. خو مستر جاو په دې وخت کې پتا دی کې بیو بغیر د خبرو دورېدلو په خپل گاډي کې کینی. جنګ هاو کور ته تلو په ځای باندې په خپل موټر سایکل باندې کینی او هغه پسې شاته روان شي چې درشو د خطرو باوجود موټر سایکل مسلسل تیز کړی وي او اخر درل خواته ورسی چرته کې چې دی واپس دا غنه ټیم غواړي. د دې نه خبره دا زما د ژوندۍ امتحان شروع شوی دی. په دې سره مستر جاو اخر هغه لا د خبره د کولو مقور کی چې اوس جنګ هاو هغه ته خپل ټوله کاروباري منصوبه وایي چې په څه طریقې سره به موږ د موبایل ټیکو او بیا به څنګه او په کم ملکونو باندې خرڅو چې په دې سره به بیا موږ د اربو روپو کاروبار جوړ کو. مستر جاو دا ټوله خبره په ډیر غور سره ووري او بیا د توای وی خیر ستا په ځان باندې د دومره یقین څنګه دی دا دومره ډیر موبایلونه به ټیک کړل شي چې دې په جواب کې جنګ هاو ورته په اعتماد انداز کې وای وی سر په دې خبرو باندې سوچونه مکوه چې دا بس وکړل شم او کنه ته په دې باندې سوچ وکړه چې زمونږ دا کاروبار کامیاب شو بیا به ته زمانه د موبایلونه اخلي او کنه. دا انداز مستر جو سخت متاثر کی ورسره دا شرط ورته هم کې وکړه ته د الله کوالټي والا پرزي جوړ کړي نو کپنی به بالکل تاثري کاروبار کوي او کچري هس غپ ته لګاو نو په کومه کارخانه کې چې ته کار کې کوم مزدوران ته استعمال کړي وي او کومه خرچه چې تا کړي وي دا غي یو روپے خرچه به هم تعالی کپنی نه درکې ولې چې ستا پټس کې مونږ ځان له نقصان ورکول نه غواړو. دا یو ډیره غټه خطر به ورسره دا خبره پکې هم وا چې په کامیابی دو سره دې کروڑپتی جوړې دی شو او تاسو $1 وي یا دا هر څه هم په دغه ځای باندې پرګدي او واپس خپل د موبایل ټیک کولو کار شروع کړو یا د سری خبرو کی جنګ هاو دغه د سخت ټول شرایط قبول کی دا مشکلات په دغه ځای کې ختم نشي. یو څو ورځې پس د بانک والا د دکان ته راشو د دنه ټول دکان په زور باندې واخلي ولې چې د خپل وخت باندې بانک ته پیسې نه واپس کړي د خپل گزارې د کولو لپاره د خپل د ټولو نه قیمتي موټر سایکل هم خرڅ کی. اوس دی یو بیروزګار کس پاتې شي چا سره چې هیڅ قسمه څه پیسې نه وي د مرسته غوښتو د لپاره د خپل ملګری د ټیم خواله ورشو دا غنه سناسه مدد غواړي چې ډیر مهنت او د ملتونو پس هغه دلا اخر دغه بلډینګونو د کړکو د پاکولو کار ورکی. اوس په د ټول ورځ په ځوړند باندې غټو بلډینګونو لکړکې پاکولي او د شپې په وخت کې د سړیوالي باوجود د موبایل د ټیک کولو کار وکاو. خپل کار سری دی وداس زه په تلاش کې هم وي په کوم ځای کې چې ویزه خپل کاروبار شروع کما چې ډیرو ګرځېدو نه پس اخر دتا یو زوړو خوش ګدام ملوش جنګ هاو په خپل مزدوري باندې ګټل شي په 3000 روپے میاش باندې هاو ګدام په کرے باندې واخلي چې اوس دوه ملګری په شریکه باندې دغه ګدام په صفای کې لګیا شدید د پاره چې په سبا باندې په دې کې کار شروع کو. ډیر زر دوی د خپل کار مکمل کیو ټول په ټوله موبایلونه هغه ګدام ته منتقل کی. خو مسله د مزدورانو ولې چې بیسری مزدوران لا تنخواه ورکولو د پاره پیسې نه وي په سوچ کولو سره د ذهن ته یو سوچ راشي چې د انجینرانو د راوستو په ځای باندې زبا بیروزګار خلک راغواړم ټول مخکې د ملاقات کون موینو می یو خزي سره وشي کوم چې به مخکې د بجلی سامان د ټیک کولو کار کو خو بیا په یوه حادثه کې د دماکې د وجې کنا شوی با جنګ هاو هغه له د موقع د ورکولو فیصله وکي او واقعي هغه په لږ وخت کې جنګ هاو د مهنت سره ډېر زر کار زده کی بیا دې رضان سره جیمز د مثالې واخلي کوم چې مخکې د جګړې د وجې جیل ته تلو اوس په بیروزګار ګرځیدا او هغه ته هم د چل په خودو کې کامیاب شي په دغه منصوبه کې د سره هانجینو میکس هم شامل شي کوم چې په ورګوټوالي راسي صرف او صرف گیمونه کول او خپل وخت په برباد او اوس جنې خوغه شوی با هغه سره واده کول غوښتل د سره پاره چې پیسې پکار وي د درو کسانو نه پس دته چې کله دا پته ولګي چې ما ته خنور کسان هم پکار دي نو دي چې بډاګان هسپتال ته تلو فیصله وکي او دا غزینا داسې خلکو انتخاب وکي کوم چې کار کول غوښتل خو د عمر د وجې دا وی د کار بچا قدر نه کو څنګه هو هغوی له عزت ورکی او په دې سره په لغونته وخت ټول پټوله یو خپل د انجینرانو ټیم تیار کی دی اوس د بغیر تنخواه ول مزدورانو نه یو کمپنی جوړ کی کمل چې دینوم کېږي ناس ویو دی اوس دروازه د کلکو د پاکولو کار کوي او د شپې په وخت کې د خپل ټیم سره یوځه د پرزور ټیک کولو خو بل خو د مینې صحت هم مرتبه خرابېږي دی بدلا د ویان ورکی خو باغې باندې هم گزاره نه کیږي څنګه خپل هر ممکنه کوشش کوي چې دا زه خوشاله وساتم خو دا غي طبيعت ورستروزه په خرابېدو وخت تیریږي او یو ورځ په دغه سخت وخت کې د یو خوشاله مقراشي د دوی د کپنه هنجینو می مزدور ته د خپل خوخه جنې اخر ملوشي ورته ورسره وکي دغه په دې وړې غونډه کې خوشاله کې ټول مزدوران دغه په واده کې شرکت وکي خو د خوشحالي د ډېر وخت پورې پاتې نشو چې څنګه واپس کور ته راشي نو ویني د کور مالک د درې ورځې د مسلسل کړې د نه ورکولو د وجې د کور ولا ټول سامان هم راوستلی دی او خور هم اوس دی په مکمله توګه باندې بې وسه شي او په دغه شپه باندې دی خور د ټیم نومي مزدور کور ته بوزي اوس دوی د خپل کپنې په ګودام کې اوسېدل شروع کی چرته کې دوی سره دومره پیسې نه وي چې ځان له په اسباب غستلو درې د پاره هغه د کارټون د ډبونه ځان له کټونه جوړ کی یو خو د پیسو د وجې دی پریشانی او بل خو چې دی کله خپل خور ته ګوري دا غي غم ته نه هم زړه خوري خو دی باوجود دی په دې خبره باندې ځان له زړه خکې چې دا په ما باندې
ازمایش دی، خو د وخت د تیریدو باوجود مشکلات د ختمېدو په ځای باندې ورته ورسېبا کیږي. یو ورځ د ګودام مالک ډېر وغواړي او په سخته لهجه کې درته ووایي تا ماله د تېرو 2 میاشتو کاري نه ده راکړې او که چېرې زر ته زر د ماله پیسې رانکړې نو ماله به دا ګودام خالي کول پکاري. چنګاو هغه ته سخت مینتونه شروع کړي زما حالت ټیک نه دی، که ټیک شو زه به تاله د 1 کال پیسې درکړم. خو د خبرې په مالک باندې هیڅ قسم مساستر ونه کړي او حد ته صفه ووایي تا سره صرف د 100 ورځې ټایم پاتې دی. دې پورې دو سره د چنګاو حوصله په ماتې دی وشي چې خیر دې دومره مجبور شي چې ورځ د باران پر ورځ باندې دې په دغه باران کې د لایپینګ د ګاډي مخې ته ودرېږي او دا غنه 1 لک روپۍ قرض غواړي د پاره چې د خپل کار جاري وساتم. خو لایپینګ د پیسو د ورکولو په ځای باندې په مطمئن انداز کې ته وایي خپل کار کوه چې ته څه هم کې طالب آغا زموږ د شرطونو مطابق کول پکاري، د کار د پوره کولو نه مخکې 1 روپۍ هم نشته. او دا ته چې اوس په کوم حالت کې په دې حالت کې ته مستر جا ولیدي نو هغه به تا سره ملاوېدل هم نه غواړي. دغه دا خبرې د چنګاو په زړه کې لکه دغه شغونته کې ورننوځي چې په دې وخت کې دته د خپل مړې مور سره یو واده را یاد شي چې زه په هر حال کې د خپل وړې خور د مینې علاج کوم. خو د حالاتو داسې راګیر کړو چې خپل ځان ته بې وسه ښکارېده. په سبا باندې د ګودام مالک دله په آخري زر باندې وارنینګ ورکړي صرف په 3 ورځې کې ماته راځي خالي پکار دی. په دې سره چنګاو سوچ وکړي ایماله به دا خبر د خپلو ملګرو ته هم اورول پکاري ولې چې موږ سره باقي ځای نشته دی. د دې کار هم د ختمېدو واله خو اوس د باقي کار د مکمل کولو دپاره دوی سره ځای نو پاتې. د ډېرې مایوسۍ د وجې د خیر خپلو ټولو کسانو ته دا خبر ووري چې موږ سره اوس ځای نشته دی. دې ورته دا خبره په دې سوچ باندې وکړي چې اوس په دوی ټول ما پرېږدي. خو هر څه د سوچ الټه وشي. هغوی ته یو داسې خبره وکړي چې کوم ټول هر څه بدل کړي. هغوی ته وایي ته هېڅ غم مه کوه، موږ به چې څه خبره ده موږ به ټول خپل کارونه د خپل کورونه کوو او موږ به تا چېرې هم یوازې نه پرېږدو. اوس خو زموږ مثال د یو کور او د یو خاندان دی. دې پورې دو سره د چنګاو په سترګو کې اوښکې راشي خو په اول ځل دته داسې ولګي چې زه په دې کمپنۍ کې صرف یوازې نه یم. دې نه پس اوس ټول په ټوله کسان د خپلو کورونه د موبایل د ټیک کولو کار شروع کړي او چنګاو هم هغسې درپسې د کړکۍ صفا کولو کار کوي او د شپې په وخت کې اوس کوم موبایلونه چې د مزدورانو ټیک کړو د هغې د ټیسټ کولو کار کوي. د ده وړه خور مینې په خاموشۍ سره د رور دا محنت ویني چې یوه شپه ناڅاپه رور له غاړه ورکړي او هغه ته په ژړا کې ووایي وروره چې زما دپاره اخر دا دومره ډېر محنت ولې کوې، زه ستا ډېره شکرګزار یم. د هغې دا وړې وړې خبرې د جنګ په حوصله کې نور هم اضافه وکړي او په ده کې یو نوی طاقت را پیدا شي او اخر هغه ورځ راشي په کومې باندې چې دی ټول په ټوله ټیک کړلې شوې موبایل یې د ټیسټ دپاره ولیږي. اوس د دې ټول نظر په نتیجې باندې و چې اخر زموږ د کلونو دا محنت په رنګ راوړي او یا به سم ضایع شي. یو څو ورځې پس جنګاو او د هغه ټول ټیم د هغه غټې کمپنۍ به خپل دفتر ته راوغواړي. اوس د دغه ټولو زړونه په زوره باندې درزېږي او ټول د مستر جاو د وړاندې ولاړو دې دپاره چې موږ د خپل قسمت فیصله وورو چې قسمت موږ سره لوبه وکړه او که نه موږ یې زندګي بدله کړه. مستر جاو په سنجیدګۍ سره دوی ته ووایي دا کوم راپورټ چې په دې وخت کې موږ سره په لاس کې دی دا داسې راپورټ دی کوم چې زه حیرانه کړم. دا خو تاسو د مشینانو نه هم په اعلی طریقې سره ټیک کړي دي. دا تاسو هغه کار وکړو کوم چې په دنیا کې یوې کمپنۍ هم لا تر اوسه پورې نه دی کړی. دې پورې دو سره ټول په مخونو باندې خندا راشي او مستر جاو دوی ته دا هم ووایي زه د چنګاو د محنت او د ایماندارۍ نه سخت متاثره شوی یم. درې د وجې زه به تاسو له نور هم موبایل درکوم د 2 کالو په ټایم باندې او په هغې باندې څومره هم خرچ راځي زه به تاسو له د هغې په ډبل درکوم یعنی 50 لکه روپۍ. د هغه وخت د کوم دپاره چې چنګاو دا شپه ورځ محنت کو او اخر اوس دغه د ټول محنت رنګ راوړلی. د چنګاو سترګې د اوښکو نه ډکې وي او په دغې اوښکو کې دوی د خپل ټیم طرف ته وګوري په کوم کې چې کونموی، جیمز، هانجي، ټیم او بوډاګان شامل وو. دا ټول هغه خلک وو کومو چې د سخت نه په سخت وخت کې هم دوی پرېښودلی نه او بغیر د څه پیسو په میاشتو د سره کار کړی او همدا وجه وه چې دوی اوس په دې مقام باندې ولاړو. د دغه معاهدې نه پس اوس دوی ټول په خوشحالۍ باندې خپل کار کوي ولې چې اوس د ګودام د کرایانو، د لوګو، د خوبونو او د بارانونو ټول غمونه دوی نه هیر شوي. اوس دوی ته به هغه سخت وخت داسې ښکارېده لکه زړه قیصه. په هغه پیسو باندې د یوې غټې کمپنۍ کولا بخلو سره د خپلې وړې خور مینې له علاج هم وکړي. هغه هم د وړوکي اسپتال په ځای باندې د غټ نه او د اعلی نه اعلی اسپتال کې. په دې کې 6 کاله تیر شي چې اوس موږ چنګاو وینو چې اوس هغه یو خپله او غټه کمپنۍ کولو کړې ده. اوس دی د هغې مشر دی خو د نورو کمپنیانو د مشرانو غوندې یوازې ځان یې کامیاب کړی نه دی بلکې ځان سره هغه ټول خلک یې ځان سره کامیاب کړي دي کومو چې د سره کارونه کړي وو. هغه ټول اوس کروڑپتیان او اربپتیانو د ځان سره هغه خلک هم روچت کړي کومو چې دی د کورونو، د دکانونو او ګودامونو ویستلي. دا یوازې دغه د محنت نتیجه نه وه بلکې دې سره په دې ټولې کامیابۍ کې د ایماندارانو مزدورانو لاس هم و. تاسو ته دا ننه کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په نوي ویډیو سره. ما له راکړئ اجازت.
باي باي.